نننې زمونږ سبق سورة المائده شپږم سپاره آیت نمبر 12 خوانواله تر آیت نمبر 14 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل او خامخا تحقیق سرا اغستد الله فخوعدا د بني اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او جوړ کړیو مونږ د دینا 12 سرداران. وقال الله إني معكم اویلو الله یقینا زتاسو سریم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم کتاسو پابندی وکړه د منځ او ورکتاسو زکات او ایمان راړو تاسو په پیغمبرانو زما باندې وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا او تاییدو کو تاسو د پیغمبرانو او ورکول اقرل تاسو الله تورکول خایستا لا اکفرن عنكم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار خامخا لربکم زستاسونا مصیبتون استاسو او خامخا داخل بکم تاسو لرا داس جنتون تا چی بهیگی با لاند دو اونو دا آغین ولی فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. پس چاچ کو پرک پس ددی ستاسونا تاکیک سرا دے گمراہ شد برابر لارنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. پس په سبب د ما تولو د دی وادو خپلو لرا پلعنت کړیو مونږ دی لرا او ګرځولیو مونږ زړونه دی تکتور. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
بدلی دی الفاظ لرا د خپل معنونا او هیر کړي دا حصہ دا غنا چې پنور کول شو دی ته پاغه باندې ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم او همیشه بیتو چې خبرېږي با په یو ډلې خیانتګرې د دینا مگر لږ د دینا فاعف عنهم واصفح لرکا د زړه مینه د دی او مخواړه د دینا ان الله يحب المحسنين یقینا الله من کئی نیکانو سرا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم او دا کساننا چوائی یقینا منگا ناصارایو اغست و منگا پخوادا ددینا فنسوا حظا مما ذکروا به نهیر کړه حصہ د اغنا چې پنور کول شو دیت پاغي باندې فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نواچو لمنگا پمینز ددئی کی خکار دشمنی او پٹا دشمنی طرف گنی ترستر قیامت پوری وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زرد چی خبر باور کی دیتا اللہ پا آغا چی دی کول